د نړاند کور په دروازه کې د ولاړه جینۍ د 7 کالو ماشومه د سلګو نیولې په سپین رخسارې دي روانې تړمې تړمې اوښکې په تنکي عمر کې د سترو اندېښنو سره مخ پښې بلپښې ریښې ریښې لوپټه ده په سر نازک وجود یې په پیوند پیوند جامو پټ کړی لاسونه پښې یې په نکریزو خپل سره کړي نه دي سترګې یې دواړه په کجلو تورې کړي نه دي اسمان ته پورته پورته ګوري په نمجنو سترګو او په جړا جړا کوي واړه دا دوه سوالونه اسمان ته پورته پورته ګوري په نمجنو سترګو او په جړا جړا کوي واړه دا دوه سوالونه زما پلار چا وجلې زما کور ولې وران دی زما پلار چا وجلې زما کور وران ولې دی بلهامو دی نه دا جینۍ کوي دا دوه سوالونه خو د اسمان له لورې ورته جواب نه راځي دا هم قلار نه کیني کوي دا دوه سوالونه زه په نازړه نازړه قدم یې خواته ورغلمه ته د ډېر وخت راهسې کړې دغه سوالونه خورې څه پېښه ده ته د ډېر وخت راهسې کړې دغه سوالونه خورې څه پېښه ده ما ته جواب کې ویل په جړغوني اواز وروره د نن نه اګاهو څو میاشتې زما پلارجانو ښار ته لاړ د کور سودا یې راوړه په هغه ورځ بازار کې بم چاودی و په هغه ورځ بازار کې بم چاودی و زما پلارجان پکې شهید شو زه یتیمه شومه په هغه ورځ مو کور راونړېدو د ړاند کور په دروازه کې د ولاړه جینۍ ړاند کور په دروازه کې د ولاړه جینۍ خدای شته بیخي د بې اسرې ولاړه د بېوسۍ تصویر ولاړه دروازه کې د کور وړې سلګۍ نمجنې سترګې د بېوسه جینۍ د بېوسۍ تصویر ولاړه دروازه کې د کور وړې سلګۍ نمجنې سترګې د بېوسه جینۍ د دې وطن د هر واکمن او هر قاضي په څهره د بېننګۍ د بېحسۍ ترخې څپېړې وینم د بېننګۍ د بېحسۍ ترخې څپېړې وینم د دې دا مړې مړې تویې شوې اوښکې به د قیامت په ورځې حساب کتاب په ورځې د قاتلانو واکدارانو نه حساب غواړي د دې دا مړې مړې تویې شوې اوښکې به د قیامت په ورځې حساب کتاب په ورځې د قاتلانو واکدارانو نه حساب غواړي د بېګناه پلار شهادت به د شونډو سوال وي د وخت قاضي نه به حساب غواړي د وخت قاضي نه به حساب غواړي د وخت قاضي نه به حساب غواړي د چاچی نشتا گنیشتا غډیرا کډیر ارمان